السلام علیکم د ولسنامې درنو لیدونکو. نن په باستن کې دې غر ته راوختم، ویټس ماونټ په نوم باندې، او د دې خاصیت دا ده چې پورا باستن ښار د لاندې ښکاري. ډېره ښکلې منظره ده، ډېره مزیداره. او د نیازي صاحب پښتون باندې وقارتل هم دی. نیازي صاحب د زیمه نو دا بس ماښامې دی. نیازي صاحب سلامونه، ستاسو ذکر مې وکړو. نه تاسو ذکر مې وکړو، تاسو ګپ لګوئ. نو دا ښکلی مزیدار د ښار منظره ته ښکاري. مازدیګری دی، ماښام پرېوځي، خلک د خپلو ملګرو سره راغلي دي. نو ما چې دا منظره تاسو ته وښیم، دا د باستن ښار دی. نو ډېر مزیدار مازدیګری ایله هغه د کلي د غرونو مینه پرې د سړي ماتېږي. خدای دې وکړي چې ستاسو هم دغسې خوښه شي لکه څنګه چې زما دغه مازدیګری او دا نور پرېواته او ماښامې راتګ او دا. نو هیله کوم چې ستاسو هم خوښه شي، راسره اوسئ. بس بیا هم دغه خبره کوم که نه چې دا وطن په دې کې خلک دومره نه دي لکه څومره چې پکې دي دغه ونې بوټي ساتلي دي، او بیا یې د هغې سمبالښت کړی دی ډېر په ښه طریقه باندې. زمونږ ځینې ملګري په سوات کې لګیا دي، سخت کالې بلا بوټي وکرل، نو کور ودان. څوک چې هم د خپل چاپېرچل د ښکلا خیال ساتي، زما د زړه سر دی که هغه هر چېرته وي، که په سوات کې، که په پېښور کې، که په کوهاټ کې، که په ننګرهار کې، که په لغمان کې، که په کابل کې، او که په نورو ملکونو کې میشته کور ودان. ځان به پکې هم لږ راولمه. ډېر ښکلی منظر د ماونټ، ما خو دغه نوم واخیستو، ویټس ماونټ دی که څنګه دی. خدای دې وکړي چې زه پکې خطا نه شم. او دا نیازي صاحب او وقارتل صاحب دوی دغه سایډ ته تللي دي. زه به د دوی طرف ته لاړ شم. نیازي صاحب په ټلیفون یې که نه اوزګار یې؟ اتل صاحب راشه که نه. نیازي صاحب ټلیفون دې خلاص که زموږ سره بیا 2-3 خبرې وکړو. نیازي صاحب سلامونه. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. دا زموږ ولسنامه ده او دا به مونږ داسې په خپل وخت باندې خپرو. خو د دې دا نوم خو ما په خیال چې غلط به نه یې اخیستی. دا ویټس ماونټ دی که وایټ ماونټ دی. بلکل همداسې دی. او ستاسو دلته کې څومره موده وشو په دغه علاقه کې؟ تاسو خو بیخي لکه الینګار کې یې. بلکل ډاکټر صاحب د دې ځای ډېر عجیبه خاطره لرم، دا به تا ته ووایم. ما ته ووایه چې خلکو ته هم ورسېږي. بلکل زه 2 میاشتې مخکې راغلم دلته دغه ښار ته راغلم، او افغانستان پاتې شو، راغلم مهاجر. د دې سیمې نه تقریبا یو 2 مایله کې اخوا ما ته یو موقتي غوندې کور مثال ته به یې دلته به ژوند وکړې. په لومړۍ اونۍ کې ما د دې سیمې کشفول شروع کړل چې دې سیمه کې څه شی دي، څوک دي، اوبه چېرته دي، دریاب چېرته دی، بازار چېرته دی. دا ځای ما په لومړۍ اونۍ کې پیدا کړو. دا خو لږ پورته او غریزه سیمه ده، د وطن مینه مې پرې مات شو. چې راغلم چې پیدا مې کوم ولې دا ویو، دا تیږې او دا بوټي او دا خو بیخي وطن دی که نه. نو تصادفاً دا مې چې خوښ شو، بیا خدای راته د دې په څنګ کې کور راکړه، دایمي کور مې دی، همیشنی کور. نو بیا خدای کارونو ته ګوره چې دې بیخي لاندې دغلته زما اوس کور دی. 2 دقیقو کې
نو دا په ټول باستن کې هغه زما د خوښې ځای همدغه دی نو دی هم د پراخ ځای دی واقعاً. او دلته سړی چې کښېني هغه د لوی دیګ سره او پراخ دیګ سره الله ښکاري مخه د خلیل اواز ده ما خو ویلې که نه لکه د لغمان الینګار بالکل. په سر چې ناست دی بالکل که نه بالکل نو بالکل خوش نصیبه یې خوش قسمت یې اتل صاحب ته خو د هایټ نه داسې لږ دغه یې د دنګوالي نه که نه څنګه درته محسوس شو دا ځای ډېر خوند دی کنه هایټ نه یریږم خو لکه د داسې هایټ نه قدرتي هایټ نه نه یریږم مصنوعي نه یېرېږي ډېر خوند وکړ د مازدیګري خوند وکړو جالبه دا اتل صاحب حاجي ته څنګه یاره والا خصفر کې ارشاد صاحب جی جی دغه ځای ته خو نه یې راغلی مخکې که نه نه راغلی پړم ډیزل ته او مزیدار ته ولګېدو ښه دی که نه ډېر ښکلی دی دا خپل چې موږ راکوشو نو خو تاسو خو نه راکوزېدی نه راکوزو نیازي صاحب لګیا دی لال دا ته سزایي نمایي ښیي نو دا ملروز ښار دی دا ماندن دی اخوا عزت دی ډېره مزیداره ښکلې منظره ده نو د ولسنامې لیدونکو ته د دا منظره ډالۍ خو دې دیو کې چې خوښی شي ښار ټول لاندې ښکاري لال دا مازدیګری ښه شو که نه مونږ چې هغه دنګ ځي ته ختلي وو هغه هم ښکلی خو دا هم بد نه دی زه خدای دې وکړي چې ارشاد خانم خوشحاله شوی داسې نه چې ټایم هم وله خراب کړی که نه 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 جی د ولسنامې درنو لیدونکو دغه مازدیګری دا منظره دا مې تاسو ته ډالۍ کړله مقصد مې دی چې کوم ځایونه زما خوښ شي یا ماته ښه ولګېږي هغه تاسو ته وښیم خدای دې وکړي چې ستاسو هم خوښ شي ستاسو د ښو ښو نظرونو د لفظونو د کمنټونو او د ډاډ او د هڅونې په هیله باندې نو راسره اوسئ انشاءالله که بل څه ښه ځای مې مخې له راتلو هغه در سره هم شریکوم کور ودان